شهیره کوم سن کې چې ته او کوم ځوانان چې دي دا خبره ما مستقیم دوی ته راجع دي او کوم مشران چې دي ټول خبره ما دوی ته راجع دي چې دا وخت څونه مهم دی او دا موږ څونه په خوب ځای کړی دی. بل مثال درته وایم، ته که نن ویده شې د شپې په 10 بجو او سهار راجیګ شې په 9:30 بجو راجیګ شې، 2 ورځې 3 ورځې دوام ورکړې، په 4مه ورځ هیڅ ساعت مه کوږ کوه، ته خپله راجیګېږې. ولې راجیګېږې؟ نو ولې دغه د مسلمان هیوادونه چې دي دا داسې لږ څه شاته پاتې دي د غیر اسلامي هیوادونو؟ سلامونه ګران اولادو، ورځم بخیر. په دې هیله چې جوړ روغ صحتمند وئ. تیر ځل ما ستاسو کورنۍ غونډه وکتله، ډېره زیاته جالبه وه. دا چې څنګه کولی چې تاسو یو کار ته د عمل جامه ور واغوندئ، په دې باندې تاسو خبرې کړې وې، د یو بل نظرونه ور اخیستي وو، په آخر کې فیصله په هغې باندې کړې وه. همدغسې مخکې ولاړ شئ. خدای نخواسته چې د هر مشکل سره تاسو مخ کېږئ، کورنۍ غونډې پرې وکړئ، د یو بل نظرونه واخلئ، د کشرانو نظرو ته احترام وکړئ، د مشرانو نظرو ته احترام وکړئ. په مشترکه توګه څه چې تاسو عقل درته وایي، څه چې تاسو ښه ګڼئ او څه چې د ټولو توافق وي په هغې باندې مخکې ولاړ شئ. نن په ډېر یوه مهم بحث باندې چې هغه په نړۍ کې د اسلام نه مخکې، اسلام، د اسلام نه وروسته، ساینس، په دغو ټولو موضوعاتو باندې څه چې ویل شوي دي، د بحثونه چې په بار په دې باندې شوي دي او وروستي توافقات چې په هغو باندې شوي دي، په دې باندې به نن موږ او تاسو خبرې کوو. د سهاره وختي راټیدل دا یو عادت دی، دا یو ډیسپلین دی. یعنی هم عادت ورته ویلی شو، هم ډیسپلین ورته ویلی شو. دوه موضوعاتو باندې موږ او تاسو خبرې کوو. یو د سهاره د وختي راټیدلو عادت، دویم په سهار کې نزاکتونه. د سهار شتر لټیږي، په کور کې به کوم نزاکتونه تاسو مراعاتوئ. مخکې دونه چې زه دې موضوعات ته ولاړ شم، زه که تاسو هر یو نه پوښتنه وکړم، شیریتانه که پوښتنه وکړم، زیریتانه که پوښتنه وکړم، خوشحال مسکار هر یو کوم داسې یوې دقیقې باره کې ما ووایئ چې تاسو په څو بجو ویده کېږئ د شپې او د سهاره په څو بجو باندې لټیږئ. مننه پلار جانو، د موږ دیم سلامونه تاسو در ورسیږه، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نو پلار جانه، زه د بیګا نه تقریبا په 12 بجو ویده کېږم، نو دلته په کور کې چې ډوډۍ خورو د بیګا نه لمونځ کوو او بیا یو څو دقیقې تلویزیون ته کښېنم، هسې نو په 10 ویده کېږم او د ګیزه په 6 بجو لټېږم، بیا لږ ورزش کوم، د ګیز چای مې چې وڅښه، بیا همداسې مکتب ته روان کېږم او همالته خپل درس وایم. صحیح. سید جانه ته؟ مننه پلارجانه چې موږ ته د یادوري وکړه چې په کوم ټایم ویده شو او په کوم ټایم ولټېږو. نو پلارجانه، زه په 9 بجو د شپې ویده کېږم او بیا په 6 بجو په سهار لټېږم او خپل چای مې څښم، هسې نو ځم مکتب ته. خوشحال جانه ته؟ او نو پلارجانه، زه چې بیګا نه هم په 9 بجو ویده کېږم، ګیز چې لټېږم په ډېر وختي په 6 بجو لټېږم. څنګه نو هغه پلارجانه ته چې ما ته کوم عادتونه او هغه ډیسپلین ویلي وو هغه عملي کوم، بیا مې مکتب ته آمادگی نیستم، هسې نو ځم مکتب ته. ډېر عالی. مسکو جانه ته؟ پلارجانه، من 8:30 بجه خواب میشم صبحکی. پلارجانه 6 بجه بیدار میشم، میرم دستشویی میشویم، چای میخورم، کالای میپوشم، باز پلارجانه دستشویی چرب میکنم به خاطر هوای اینجا که بسیار گرم است، باز میرم مکتب. په کوم سن کې خوشحاله، زهیره او مسکا چې تاسو یا تاسو صحي هغه کټګوري چې ښودل شوې ده د 8 ساعتونه تر 9 ساعتو او بیا یعنی ماکسیمم تاسو تر 10 ساعتو پورې باید خوب وکړئ. خو ما پیشنهاد تاسو ته دا دی چې د 9 ساعتو په شاوخوا کې چېرته تاسو خپل خوب تنظیم کړئ، په دې سن کې دا به ښه وي. شهیره تا ته اما پیشنهاد او ځوانانو ته او دغه نه مشرانو ته اما پیشنهاد دا دی چې
تاسو باید خپل خوب د 8.5 ساعتو نه تر 9 ساعتو پورې تنظیم کړئ. ښه، مخکې دونه چې دې برخې ته راشو، زه غواړم چې د دوه ګټې درته ووایم. څو مهمې ګټې لري. اول، د اسلام نه مخکې د پخوانیو پوهانو له نظره افلاطون باور درلود چې ذهن ته تر ټولو پاکه انرژي د سهاره د وختي په وخت کې ده. هغه ویل سهار وختي مطالعه او تفکر ذهن روښانه کوي او نفس آراموي. ارسطو بیا څه ویلي؟ ارسطو د اسلام نه مخکې یو پوه انسان و. هغې ویلي دي چې د سهاره وختي پاڅېدل روغتیا، شتمني او عقل ته ګټه رسوي. 3 مهمې برخې ویلي. ګوره، یوه یې روغتیا ویلې ده، یوه یې شتمني ویلې ده چې تاسو شتمن کېږئ که چېرې وختي خوبه راپاڅئ، او 3م یې ویلي چې عقل ته ګټه رسوي. چینایي طب څه وایي؟ البته دا د اسلام نه مخکې دی، دو په خاطر زه اوس راځم ځکه ساینس تر اوسه نه یم غلی. چینایي طب وایي چې د سهاره وختي د انسان د بدن سږي فعال وي، نو دا وخت بیدارېدل د تنفس او بدني انرژۍ لپاره ډیر زیات ګټور دی. ښه، اوس به راشو ګورئ اسلام ته. دا یوه نظریه وه چې پخوانیو پوهانو ورکړې ده. ارسطو ورکړې ده او افلاطون ورکړې ده، همدغسې په لسګونو نورو پوهان چې د اسلام نه مخکې تیر شوي دي، دغو نظریې دي. اسلام دا شی مکلف کړي دي، فرض کړي دي چې ته باید سهاره وختي لمانځه ته راپاڅې. د اسلام نه مخکې نظریې دي، د اسلام نه وروسته نظریې دي. یعنی اسلام نه وروسته نه، یعنی هدف چې اسلام چې را نازل شوی دی، د هغې نه وروسته پوهانو هم نظریې ورکړي، طب هم ثابته کړې ده چې ته باید وختي ولټوې. بیرته اسلام ته که راشو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سهاره وختي راپاڅېده، د سهار لمونځ به یې په جمع کوه، بیا به یې ورځنۍ چارې پیلولې. یو حدیث دی، بارک الله لامتی فی بکورها. په یو آیت کې راځي چې هغه په قرآن کې یو آیت غلی دی، و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. معنا دا چې د فجر تلاوت ته ملایکې هم حاضرې وي. یعنی دا وخت دومره ارزښت لري. صحابه کرام څخه روایت دی چې څوک چې سهار وختي راپاڅي هغه ورځ به برکتي وي. د اسلامي تمدن مشران اکثره د ورځې کارونه د سهار له لمانځه وروسته پیلول. ته وګوره څونه مهمه ده. آیت د قرآن د واضح درته راغلی چې وختي سهار ولټوي. احادیث همدغه واضح درته راغلي دي چې پیغمبر د خدای، صحابه کرام، دوی به ټول د سهار وختي لمانځه ته را جګېدل، بیا به نه ویده کېدل. دوی به د هغې نه کارونه پیلول، کار به یې کوه، زحمت به یې ویسته. اوس راځو د ساینس له نظره غواړم چې دغه موضوع ته لږ وضاحت ورکړم. زما هدف دغه دی چې شهیره کوم سن کې چې ته او کوم ځوانان چې دي، دا خبرې ما مستقیم دوی ته راجع دي، او کوم مشران چې دي ټول خبرې ما دوی ته راجع دي چې دا وخت څونه مهم دی او دا موږ څونه په خوب ضایع کړی دی. ساینس له نظره د انسان بدن چې دی هغه بیولوژیکي کلاک ورته وایي، بایولوژیکل کلاک، یعنی بیولوژیکي ساعت دی. د ساینس اختراع کړی دی چې په انسان په بدن کې یو بیولوژیکي ساعت شته دی. ښه مثال یې زه درته درکوم. کله چې یوه میرمن امیدواره وي دا چې ډاکټر ته ولاړه شي، ډاکټر یې وخت ورته وایي چې یوه هفته وروسته د اولاد تولد کېږي. دا کومې آلې دي؟
چې د انسان بدن نه دغه دقیق وخت را اخلي دا بیولوژیکل کلاک دی، د انسان بیولوژیکي ساعت دی. دا ساعت بدن ته وایي چې کله ویده شي او کله راویښ شي. سهار وختي بیدارېدل د طبیعي نظم سره سمون لري، نو ذهن فعال، تمرکز زیات او بدني حالت ښه وي. بل مثال درته وایم، ته که نن ویده شي د شپې په 10 بجو او سهار راجیګ شي په 9:30 بجو راجیګ شي، 2 ورځې 3 ورځې دوام ورکړي، په 4مه ورځ هیڅ ساعت مه کوږ کوه، ته خپله راجیګېږي. ولې راجیګېږي؟ دا بیولوژیکي ساعت بدن ته وایي چې راجیګ شه. هیڅ دقیق وخت اوس دغه 9:30 نه درته وایم، زه تا ته 9:46 دقیقې وایم. ساعت دې کوږ که نن د شپې 9:46 دقیقو باندې 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې دوام ورکړه، په 4مه ورځ هیڅ ساعت مه کوږ کوه، ته په 9:46 دقیقو باندې د خوبه راپاڅې. دا د بیولوژیکي ساعت حکمت دی چې انسان خپل بدن یې لري. هورمونونه ډیر مهم برخه لري چې په سهار کې هورمونونه هغه ډیر فعال وي. د کورتیسول په نامه باندې یو ډیر مهم هورمون دی چې هغه د بدن د خوشحالۍ کچه لوړوي، انسان ته انرژي ورکوي او د انسان تمرکز زیاتوي. د لمر وړانګې د سیرټونین په نامه یو بل هورمون دی، هغه د هغو سره سمون لري، یعنی کوم چې د خوښۍ او ذهني ثبات سبب ګرځي. یعنی که لږ یې واضح کړمه که ډېره پیچلې نه شي، سیرټونین هغه د خوښۍ یو هورمون دی په بدن کې. دا هورمون څه کوي؟ په سهار کې دا هورمون ډیر زیات انرژي ته ضرورت لري. ته چې سهار راپاڅې بیرته ویده شي، دا سیرټونین ته که ته انرژي ورنکې بیرته ویده شي، دا یې تا نه خفه کېږي، ګیس چې راولټېږي 9 بجې چې راولټېږي 10 بجې چې راولټېږي، کسل وي، ذهن دې خراب وي، سر دې په درد وي. د دو دلیل همدغه دی چې تا سیرټونین هورمون خفه کړی، وخت نه دی ورکړی. که ډېر واضح ووایم د سهار وختي د انسان بدن ډېر انرژۍ ته ضرورت لري. ته باید یعنی هر څه ډېر زیات آماده وي، که ذهن وي، که فکر وي، که بدن وي، انرژي دې ډېره زیاته وي. په ځینو نورو مسلو که زه راوپېچم هغه ذهني تمرکز دی. د انسان ذهني تمرکز او تولید د سهار لوړ وي. په څه معنا؟ څېړنې ښیي چې سهار وختي خلک ډېر تمرکز لري، مثبت فکر لري او حافظه لري. دماغ په سهار کې پاک او تازه وي، ځکه چې د شپې پر مهال زهرجن مواد له دماغه پاکیږي. د سهار مطالعه یا کار د ورځې کار په پرتله مؤثره وي. بله مهمه ګټه یې څه ده؟ بله مهمه ګټه د سهار د وختي رلټېدو دا ده چې د خوابدۍ او اضطراب کمول دي. که ته وختي سهار راولټېږې، ذهني فشار به دې سم وي، خفګان به دې نه وي او اضطراب به دې نه وي. د لمر سره د ویښېدو عادت د سیرټونین د کوم هورمون چې مخکې تاسو ته ووی، دا د خوشحالۍ هورمون کچه نور هم لوړېږي. ته که سهار راولټېږې د خوشحالۍ احساس کوې. دا د خوشحالۍ احساس که ته بیرته پې ویده نه شې او د ورځې تر ناوخته پورې ته همدغه هورمون ته وخت ورکې، انرژي ورته ورکې، ته به ټوله ورځ خوشحاله وي. څلورم فزیکي روغتیا ده چې څومره ګټه ورته لري فزیکي روغتیا ته. هغه خلک چې سهار وختي ویښ وي لږ چاغوالی لري. چاغوالی خو مرض دی، صحیح ده؟ ډېر چاغوالی مرض دی. د زړه د ناروغیو خطر کموي. په افغانستان کې څونه خلک د زړه د ناروغیو له امله مړه کېږي چې هر چېرته تاسو واورئ یو نفر دی وي حمله پرې راغلی، چې هر چېرته خبر اورئ تاسو د زړه حمله پرې راغلی. بل شکر کموي. د
د سهار وختي رلټېدلو تر ټولو زیاته مهمه ګټه دا ده چې هغه انسانان چې شکر لري هغه شکر یې کموي. که ته د سهار وختي راولټېږي دوامداره ورزش وکړې، تمرین وکړې، کار وکړې، فعالیت وکړې، د کوم هورمونونه چې ما خبرې پرې وکړې دا خوشحاله وساتې، ته به په اوږد مهال کې چې سن دې زیاتېږي د شکر د ناروغۍ سره به هېڅ وخت نه مخ کېږي. پنځم کوم څه چې د اوس موږ او تاسو خبرې پرې کوو چې هغه نظم او ډیسپلین دی او د اهدافو ترلاسه کول دي، دا د سهاره کېږي. ته که غواړې یو هدف ته ورسې نو باید سهار وختي راپاڅې. ورځ دې باید د سهار د وختي پر رلټېدو باندې پیل کړي. که ته غواړې چې انجینر شې، که ته غواړې چې ډاکټر شې، که ته غواړې چې د پوهنتون استاد شې، که ته غواړې د یوې ټولنې مشر شې، که ته غواړې یو رهبر شې، که ته غواړې د افغانستان رئیس جمهور شې، که ته غواړې یو ښه تجار شې، هره موخه چې ته لرې ته نشې کولی چې په 9 بجو راولټېږې او هغو اهدافو ته ورسېږې. په 9 بجو د دغه هورمون چې ما مخکې تشریح کړ هغه دې خفه کړی، تا ذهن کسل دی، ټوله ورځ خوابه دی، ذهن دې بد دی، ښه فکر په تمرکز په یو څه باندې نشي کولی، انرژي دې کمه ده، څنګه دو هدف ته رسېږي؟ ته په غرب کې د هر میلیونر او مولتی میلیونر او بیلیونر شتمن خلک دو سابقه وګوره، دو ورځنی ژوند وګوره، د سهار وختي راجګېږي، په 4 بجو ځینې راجګېږي، ځینې په 3:30 بجو راجګېږي، ځینې په 5 بجو راجګېږي. دوی ټول کار، اکثره کار، 80% کار د سهار کوي، یعنې تر غرمې پورې. دا برخه ډېره زیاته مهمه ده چې نظم او ډیسپلین تنظیموي. یوه څېړنه وایي د یو امریکایي پوهنتون یوه څېړنه وایي سهار وختي خلک اکثره مسئولیت منونکي دي، منظم دي او بریالي دي، ځکه چې هغوی وخت د پلان او عمل لپاره لري، نه یوازې د عکس العمل لپاره. ته دو خبرو ته وګوره، کوم کسان چې د سهار وختي رلټېږي هغه مسئولیت پذیره خلک دي، هغه منظم خلک دي، هغه بریالي خلک دي، کامیاب خلک دي. موږ تاسو ټول هدف همدغه دی چې تاسو څنګه کولی شئ چې موفق انسانان شئ، ځکه که ته موفق انسان شولې بیا خپل هر هدف چې ته په ژوند کې لرې هغې ته په ډېر په اسانۍ رسېږي. نو دغه موضوعات ما تاسو نه غوښتنه یو ځل بیا همدغه ده چې خوب هم تنظیم کړئ، د سهار وختي چې لمانځه ته راپاڅئ، دویم ځلي به نه ویده کېږئ. دا ما په کور کې دا قانون زه سر دننه همدا پلی کوم چې سهار وختي چې هر څوک راپاڅېږي بیا خوب به نه کوي. که چېرته ډېر خوب در باندې راته بیا د ماسپښینه یوه سترګه 10 دقیقې لپاره یوه سترګه پټه کړه، هغه کفایت کو ته خوب دې پوره کوي. بیرته زیات د ورځې په جریان کې چې خوب سړی وکړي که یې ونه کړي په هغې باندې بیا خبرې کوو. د شپې په کوم ټایم کې تاسو ویده شئ، کوم کارونه شپې وکئ، کوم خوراکونه تاسو وخورئ، د څه نه ډډه وکئ. په دې باندې په ځانګړې خپرونه کې موږ تاسو خبرې کوو. اوس د دې اړخ نه تاسو مطمئن شولئ چې د سهار د وختي رلټېدو په باره کې پخوانیو پوهانو څه ویلي دي، اسلام څه ویلي دي او اوسنیو پوهانو څه ویلي دي، د هغې نه ورهاخواته ساینس په دې باره کې څومره مهمې خبرې کړي دي. یو څه چې زه ذهن ته مې همدا اوس راغله غواړم تاسو سره شریکه کړم. ولې مرغان د سهار وختي د اوسېدو کورو ته خلکو د انسانانو کورو ته راځي، د انسانانو کورو تر خوا په ونو کې کیني، د دریاونه، د غرونه، د رغونه مرغان راځي
او ښایسته ښایسته غږونه په سهار کې کوي، د صاف هوا په سهار کې. بله ډیره مهمه خبره همدغه ده چې په سهار کې هیڅ مسؤلیت تا ته نه وي راجع. ته سهار چې راجیګ شي د خوبه، مثلا خوشحاله تا ته یا زهیره تا ته یا مسکا تا ته یا شهیره تا ته د پلار ټلیفون راځي چې دغه کار وکړه، تا ته مکتب ټلیفون راځي چې دغه کار وکړه، تا ته یوه درس یوه بله مسله نه درته راځي چې دا خبر وکړه، یا مشرانو یا د خپل زه د خپل ځان چې مقایسه کړم. ما ته په دغو سهار په وخت کې هیڅ مزاحمت څوک نه کوي چې یا د کوره ما ته زنګ راشي چې نن داسې خبره شوې، یا اولاد ټلیفون راته وکړي، او یا کومه بله داسې مسؤلیت منونکې خبره وي چې زه تشویش هغې خواته ولرم چې په دغه باندې ما به ذهن مصروف شي. ټول فوکس دی، ټول فکر دی، هر څه دی راټول دی، یوازې ته، صافه پاکه هوا ده، د مرغانو چناری دی، خدای دی، ملایکې دي، لکه څنګه چې په آیاتو کې ما تاسو ته وویلې چې ملایکې په دغه وخت کې مشهودې دي، د سهاره وختي تا ګوري. دا هغه موضوعات دي چې زه غواړم چې تاسو یې تطبیق کړئ تر څو تاسو نه کامیاب، موفق او بریالي انسانان جوړ شي. نو پلار جانه دا تا وویل چې په لنډ وخت کې ساینسپوهانو دا ثابته کړې ده چې د دې وخته الټېدل د سهار نه مفید دي او د علم د لحاظ هم د لنډ مهال کې دا ثابت شوې ده. نو موږ ته اسلام ډېر مخکې نه دا ویلي دي چې د سهار نه وختي راپاڅئ. نو ولې دغه د مسلمان هیوادونه چې دي دا داسې لږ څه شاته پاتې دي د غیر اسلامي هیوادونو؟ دا خو ډېره مهمه پوښتنه وکړه. ما یو څه ډېر ځوروي چې همدغه موضوع ده، ځکه لږ د دوه اړخه دغه خپل احساس هم تا ته ووایم او د احساس نه وراخواته لږ دې برخې ته هم راشم چې تا دغه پوښتنه څنګه ځواب کړم. هغه دا دی، ګوره د سهار د وختي رالټېدلو ګټې په باره کې پخوانیو کسانو ارسطو او افلاطون نظریې ورکړې دي. اسلام دا شی فرض کړی دی په مسلمانانو باندې. ته وګوره هغه نظریه ده او اسلام ته مکلف کړی چې ګیزه باید وختي حتما ولټېږي. ولې مسلمان نه رالټېږي؟ ولې مسلمان یوازې رالټېږي بیرته ویده کېږي؟ ولې مسلمانه ټولنه، ولې مسلمان هیوادونه د عربستان نیولې تر یمن پورې، تر پاکستان پورې، تر افغانستان پورې، ولې دوی ویده وي؟ یوازې لمانځه ته رالټېږي بیرته ویده کېږي. د غرب ټولنې یا په واضحه توګه ویم د غیر مسلمان هیوادونو د پیشرفت عامل او د مسلمانانو د پسرفت عامل یو ټکی دی. دوی عمل کوي، موږ نظریه اورو، عمل موږ نه کوو. د قرآن نه غیر مسلمان خلک ګټه اخلي، ته یوازې را اخلي د رسمو لپاره یې دغونه ګټه اخلي. په المارۍ کې د ایښې وي، ګردونه پې ایښې وي، پراته وي چې کوم خوښۍ مراسم وشي، له بده مرغه بیا یې په سر تیر کړي، له بده مرغه راواخلې ویل ولې معنا ته یې نه ځي، مفهوم ته یې نه ځي، ګټه نه ترې اخلي. نو واضح خبره همدغه ده زړګی چې موږ عمل نه کوو. او زه په دې باندې ډېر زیات مطمئن یم چې ټولې مسلمانې ټولنې ته، اکثر هغه خلکو ته، یعنی هدف مې هم اکثر هغه خلکو ته چې هغه په اسلام باندې عمل نه کوي، هغو ته خدای په غصه دی او د خدای لعنت پې شوی او د خدای په غضب ککړ دي همدا اوس. زه په دې باندې مفصله تاسو سره یوه بله خپرونه جوړوم چې په راتلونکو 20 کلونو کې له بده مرغه څنګه اسلامي ټولنه د غلامۍ حلقه
ستونیو ته لویږي، څنګه دوی غلامان کېږي په ټکنالوژۍ په نړۍ کې. په دې باندې موږ تاسو مفصل غږیږو. زه یو بل څه چې دلته واضح کړم چې ډېره د خبرې مې اوږدې نه شي. زه چې نوی امریکا ته راغلم ماښام به چې شا 8:30 بجې به چې شولې دوکانونه به ټول ټینګ شول، ټول امریکا به ویده شوه. 9 بجې به ټول امریکا ویده شوه. سهار به وختي امریکا په 4 بجو رلټېدلې وه. ما سوال پیدا شو، مطالعه مې وکړې، کتابونه مې راوپلټل، معلومات مې وکړل، د امریکا نه مې پوښتنې وکړې، پخوانیو پوهانو ته ولاړم، اسلام ته راغلم، ساینس مې مطالعه کړ. د ساینس نه وروسته زه اوسنیو پوهانو ته راغلم، کوم خلک چې دلته موفق انسانان دي، کامیاب انسانان دي، د ژوندونه مې مطالعه کړل. څه چې پکې همدغه دی چې دوی د شپې وختي ویده کېږي، د سهار وختي رلټېږي. بیا درته دلته یادونه کوم، د غرب څه نظریې دي، د اسلام نه مخکې پوهانو سره نظریې دي، ساینس ثابته کړې ده، اسلام په تا باندې فرض کړې ده. دا زه فکر کوم که تا پوښتنه ځواب شوی وي، یوازینی دلیل همدغه دی چې عمل نشته، بلکې په اسلام څه شی چې راغلی دي، غرب او غیر مسلمانو ټولنو او خلکو او اشخاصو او پوهانو د قرآن نه ګټه اخیستې، موږ حاشیې ته کړی دی، موږ نظریې راوړي دي او هغه نظریې باندې موږ هیڅ کله عمل نه دی کړی. بله مهمه خبره که لږ نور هم وضاحت ورکړم، ته ټولې عربي نړۍ ته چې ولاړ شي، ټولې مسلمان عربي نړۍ ته چې ولاړ شي، هغوی د شپې تر 2 بجو ویښ وي. دوبۍ ورته جوړه کړې ده، د عیاشۍ ملک دی، امریکایان هغې ته نه ورځي. پوهېږې جاپانیان په دوبۍ کې ته نشي پیدا کولی. په دوبۍ کې څوک پیدا کېږي؟ ټول اسلامي ملکونه دوبۍ ته روان دي. د عیاشۍ مرکز دی، د شپې ته 2 بجو 3 بجو سهار ته 4 بجو خلک پکې ویښ دي. د شپې تر 4 د ورځې تر 4 بجو بیرته بیا دوی ټوله ورځ ویده وي. نو ته بیا پیشرفت کوې. هیله ده شهر جانه چې تا پوښتنه ځواب شوي وي. او بالکل پلار جان، نو زه هم بیخي شاک شوم، ډېر یو جالبه او ډېر دلچسپه بحث وه. نو ما ډېر شیان ترې زده کړل او درس مې واخیستله. نو انشاءالله بعد دو به ډېر شیان سره تنظیم کړو. توکل په خدای بالکل یې کولی شو. اراده وي دا کار کیدونکی دی. تاسو راتلونکو نسلو ته ځوانان کوم کسان چې همدا اوس موږ ویني، دوی به دا خبرې حتما اخلي او په دو باندې به عمل کوي. خوشحال جان او موسکا جان او زهیر جان ته له خوب هم ورځي. وروستۍ خبرې مې همدغه دي چې یو بل څه چې غواړم دې ترڅنګ هغه دا دی چې کله تاسو چې سهار رلټېږئ، یو نزاکت د سهار تاسو مراعات کړئ په کور کې. صحیح ده؟ هغه څه مانم که زه وختي رلټېږم، زه باید دا نزاکت مراعات کړم چې د سهار وختي ورو وخورم، ورو وخوځېږم، ورو اشپزخانې ته ولاړ شم، ورو که المارۍ ته ځم کتاب راخلم، ورو ولټېږم چې نور کسانو ته مزاحمت ونه شي، ځکه هر نفر په سهار کې هغه خپل ټایم لري. همدغسې شی ته که ته رلټېږې باید دغه نزاکتونه مراعات کړې سهاره. خو د ورځې بیا تاسو مکلف نه یې. حتی که زه په ورځ کې ویده کېدلم، ته مکلف نه یې چې د ما د ایده په خاطر ځای خوب راونه لټېږم ته چوپ پاتې شي. نه، یعنې فرمول همدغه دی. صحیح ده؟ د سهاره تاسو دغه نزاکتونه مراعات کړئ او د ورځې بیا مه مراعاتوئ. نو هیله ده چې تاسو دا خبرې اخیستې وي. زه منتظر یم دو ته چې تاسو دا څومره عملي کوئ. نو تاسو په لوی خدای سپارم. بیا بله خیره سبا ته نورې خبرې وکړو.